یو زنانه او خاوند ژوند نه تېرېږي، نو بیا ښه حل څه دی؟ جدایي ښه حل. دا زمونږ پښتو بعضو پښتنو پښتو راټینګه کړي، د زنانه د ده سره طبیعت نه لګي، د زنانه سره نه لګي، زنانه غریبه هم ځوړنده پاتې کړي او د ده په خپل ژوند هم دقه شی دی. نه، د دې ښکلی حل دا دی کوشش دې وکړی شي، محنت دې وکړی شي چې زړونو کې څه دي چې خبرې وځي او د یو بل سره د مینې محبت ژوند تېر شي. خو چې نه کېږي نو بیا سره خپل ژوند تېری او خپل ژوند چې دی هغه تنګې او سله بیا د یو پردۍ زنانه، د یو پردۍ لور، د یو پردۍ خور، هغې سره د هغې ژوند بیا سله تنګې. د دې سره د فایده اخیسته کېږي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم واورېدو چې هغې دا خبره وکړه، شوی زه خپل کور ته، ځکه چې دا به روان ژوند څنګه تېروي، چې ابتدا د دې ځای نه وشوه دا به ژوند څنګه تېروي. نو د هغې نه ښه دا دی چې دا دې ازادي شي، که ځان له څوک کوي او که نه کوي او سړی هم ازاد شو. دا ښکلې طریقه ده چې کله بل حل نه راوځي وایي چې مخکې به کوشش کې یو حل به راوباسي، خو چې کله حل نه راوځي او د ښځې او د خاوند ژوند ځوړند شوی او مخکې د هغوی تګ نه کېږي، نو بیا د هغې حل دا دی چې ښځه دې ازاده کړی شي، سړی هم ازاد شو، ښځه هم ازاده شو.